سلام لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ستاسو د روغتیا په هیله د اکسل درس موږ تر چارټ البته موږ په تیر درس کې خبرې پرې وکړلې. راځم زه یو څو نور اپشنونه بیا هم درته وایم په چارټ کې ډېر مهم او کارول کېږي. په دې سپارک لاینز کې موږ درې ډوله چارټ لرو. لاین چارټ دی، کالم دی او وینلاس دی. د دې لپاره ما تیار ډیټا هم لیکلې ده. دلته ما د دریو میاشتو او په دریو برخو کې هغه انګلیش دی، کمپیوټر د اسلامیک برخه ده، ما د زده کوونکو شمیر لیکلی دی. زه غواړم دلته ګراف راوړم. مخکې موږ داسې ویلي وو چې که چیرې موږ ټیبل ور معرفي کوو نو هغه ټیبل کې موږ ګراف مکمل موږ د ټول ټیبل کې څه ارقام دي دغه ګراف موږ ته ښیي. خو په دې کې زه غواړم چې د هر یوه میاشتې بیل بیل ګراف په مقابل سل کې راوړم. نو دې لپاره یو لاین دی، کالم دی، چې هر یو باندې به زه خبرې وکړم. راځم په لومړی سل کې کلیک کوم او بیا ورځم لاین ته. په لاین کې بلته تاسو د ډیټا رینج په برخه کې خپله ډیټا ورته انتخاب کړئ، هر څومره ډیټا چې لرئ. زه راځم په دغه آیکن یا دغه سمبول باندې کلیک کوم او بیا دغه ټوله ډیټا چې انګلیش، کمپیوټر، اسلامیک درې وړه ډیټا انتخابوم. مخامخ که ډېرې وي نور هم تاسو کولی شئ چې مخامخ لاړ شئ انتخاب یې کړئ. دا چې سلیکټ مو وکړه بیرته به راشئ په دې بزي کې کلیک وکړئ، اوکې به ورته ووایي. نو تاسو ته به فقط د همدغه دریو برخو ډیټا د جنوري د میاشتې ګراف په دې ډول ښکاره کړي. لاندې غواړئ چې د نورو هم راشي نو ډرګ اینډ ډراپ به یې کړئ، د سل به راکش کړئ ښکته، د ټول به په دې ډول د هر یو بیل بیل ګراف تاسو ته ښکاره کړي. دا د لاین په شکل دی، یعنې د یو خط په شکل. که مو غوښتل چې دا د یو کالم په شکل شي نو عین همدغه آپشن دی چې د کالم موږ ورته وایو که نه، کالم په شکل. نو دا کوم فرق نه لري د لاین سره، فقط په هغه شکل کې فرق دی. نور طریقه یو طریقه ده. بیا به هم تاسو لاړ شئ کالم ته، په دې ځای کې مو تیار کلیک کړی دی، درې وړه خانې به ورته انتخاب کړئ او اوکې به ورته ووایئ. نو دا به د کالم په شکل ښکاره کړي. دا به هم ډرګ اینډ ډراپ کوي په دې شکل، تاسو ته به مکمل ګرافونه د کالم په شکل ښکاري. او که چیرې غواړئ یو بل موږ هم لرو، راځو انزرټ ته، بل یې هم دی د وینلاس په نامه. دا هم هماغه ډول کار کوي. صاحب ورته سلیکټ کوي او اوکې به ورته وایي په دې شکل. زه به دا ډرګ اینډ ډراپ کوم. خو یو خبره ده چې هیڅ دغه شیپونه یا شکلونه فرق نه کوي. دغه ګراف کې فعلا چې تاسو وینئ ټول یو ډول دي. که څه هم زما ډیټا یا نمبر دلته فرق کوي، 170 یا 130 یا 140 زه لرم، خو چې کله تاسو ګراف ته ګورئ ګراف ټول څنګه دی، په یو برابر دی. خو دلته زه اوس غواړم خبره پر دې وکړم چې په انزرټ کې د سپارک لاینز په برخه کې د وینلاس ګراف چې دی دا فقط د دوو حالتو لپاره دی. کله چې موږ مثبت او منفي اعداد ولرو، نه همیشه ټول د مثبت لپاره، منفي لپاره. زیات آنلاین ټریډینګ چې دغه بعضې ځوانان کوي که نه، په دې کې بیا تاسو که لیدلي وي ګرافونه کته او پورته وي، یا خصوصا چې کله ګټه کېږي پورته ځي ګراف، او چې کله تاوان سره مخ کېږي هغه ګراف کته ځي. نو اوس څه کار کوم؟ زه تیار همدغه ګراف راوړم، ساحه به انتخاب کم، انټر به یې کم او دا به ډرګ اینډ ډراپ کم. خو څه وخت ماته دا ګراف ښه واضح ښکارېږي چې کله زه ډیټا منفي ولیکم. مثال که دلته 100 دي، دا به زه منفي 130 کړم. د مثال په ډول وایم، صحیح دی. چې کله انټر کوم اتومات ماته ګراف کې دلته سور ګراف هم راښکاره کېږي. سور نه هدف دا دی چې عدد یا مغه ډیټا ښکته ده یا موږ تاوان کړی دی. نو دلته هم راځم، زه دلته منفي 200 ورکوم. په دې برخه کې راځم، دې عدد ته زه منفي 20 لیکم. په دې شکل موږ ته ګرافونه ښیي. دا د وینلاس ګراف شو. او په ټوله کې په انزرټ ټب کې د سپارک لاینز په برخه کې درې ډوله ګراف چې موږ درلوده دا مو خلاص کړ. په راتلونکي درس کې انشاءالله په نور موضوعاتو به خبرې وکړم. نو دا و د نن ورځې درس. ستاسو همکاري او ملاتړ د درسونو شیر دی، تر ټولو یې ورسوئ. زموږ همکاري د همدومره له وسې کېږي. ستاسو همکاري له نور سره دا ده چې د درسونه ورته ورسوئ او یا هم ورته وړاندیز ورته وکړئ د دې درسو. زموږ یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کړئ، همداسې په فیسبوک پاڼه باندې کولی شئ زموږ د ټول درسونه په منظم ډول ووینئ. ډېره مننه.